بسم الله الرحمن الرحیم. قدرمن دوستانو، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. نن زموږ درس په مایکروسافټ ایکسل کې ډیټا ټیب کې په ډیټا ویلیډیشن باندې ده. زه به دا لږ زوم کړم. ګورئ، ډیټا ویلیډیشن څخه هدف څه دی؟ دوه خبرې دي دلته. یو ډیټا ده او بل هم موږ سره ویلیډیشن ده. اول خو ډیټا باید موږ تاسې وپېژنو چې دغه ډیټا څه ته ویل کېږي. ګورئ، زه دلته 12,000 لیکم، دا ما سره یو ډیټا ده. زه دلته احمد لیکم، فرض کړه، یا علي لیکم، دا ما سره یو ډیټا ده. زه دلته جمال لیکم، دا ما سره یو ډیټا ده. زه یو تاریخ دلته لیکم، دا ما سره یو ډیټا ده. نو په ایکسل کې که ویلیو وي، ټیکس یا هر څه چې وي چې تاسې سټور کوئ، دا موږ سره ډیټا شمارل کېږي. دا ټول موږ سره ډیټا ده. ویلیډیشن چې دی خپله رولز ته ویل کېږي، رولز ته، قوانینو ته ویل کېږي، صحیحوالي او غلطوالي ته ویل کېږي. لکه موږ او تاسې ځینې رولز وضع کوو د کالمونو دپاره، ټیکس دپاره، ټایم دپاره، ویلیو دپاره. نو دغه قوانینو ته چې دی ویلیډیشن ویل کېږي. په ډیټا ویلیډیشن کې هم موږ او تاسې همدغه قوانین وضع کولی شو. هغه څنګه؟ ګورې، راځئ پریکټیکل به دا کار وکړو. زه نیم لیکم او همدا ډول کورس به ورته ولیکو، همدا ډول فی به ورته ولیکو. ما سره څه کسان دي؟ یو علي نومیږي، یو اجمل نومیږي، او بل خان نومیږي، بل چې دی احمد نومیږي، او بل جان نومیږي، شمس نومیږي، نبی نومیږي، همدا ډول بصیر. لکه دا موږ سره کسان دي. کورسونو ته راځو، ډي آی ټي ده، ډي آی ټي، او همدا ډول بخښنه غواړم فیس ده ولیکل شو، ډي آی ټي ده، ډي ایل ده، او ډي آی ټي، او همدا ډول ډي ایل، ډي ایل، ډي آی ټي، ډي آی ټي، ډي ایل. فیسونو ته راځم، فیسونه ورته لیکم. فرض کړه هېڅ فیسونه ورته نه لیکم. دا ټول سلیکټوم او له دې وروسته راځم هوم ته، او دلته ورته بارډرس ورکوم، او بیا به سنټر او میډل ته هم کو. اوس به انتخاب کوم او کنټرول بی سره به بولټ هم کوم. اوس خبره داسې ده، دغه لیکل چې کوم ما کړي دا کورس، که دا ولیکو فیس هم دا زموږ ستاسې درس مخته کوي نه لیکم. خو زه خیر اوس هم لیکلی، اوس به یې پرېږدو. زه راځم ډیټا ویلیډیشن ته، او له دې وروسته چې دی دا ډیټا ویلیډیشن کې چې کله کلیک کوم، څه مینوګانې موږ ته اوپن کېږي. زه دا د فیس کالم چې دی سلیکټ کوم، او بیا راځم ډیټا ویلیډیشن ته. په دغه کالم باندې زه ځینې قوانین اپلای کوم. اول خو اوس په دې اوسنی حالت کې چې دی الاو any ویلیو، یعنې دغه کالم چې ما سلیکټ کړی، په دې کې هر یو ویلیو چې زه لیکم هغه ځان سره دا مني. خو که زه چېرته راشم هول نمبر ورته انتخاب کړم، هول نمبر چې دی دغه پوره نمبر ورته ویل کېږي. مثلا 15,000 موږ لیکو، دا موږ سره هول نمبر ده. او که چېرته موږ چې اشاریه مشاریه ونه لري، او هغه نمبرونه چې اکاونټینګ رولز پې اپلای شوي، اشاریه ولري، ډالر ساین ولري، نو هغې ته بیا ډیسیمل نمبرز ویل کېږي. زه ورته وایم هول نمبر. کله چې هول نمبر ما ورته انتخاب که، له دې څخه وروسته دلته راځم، دلته یو څه خبرې دي. اول بټوین دی. زه وایم دغه کالم چې ما انتخاب کړی دی، په دې کې یوازې هغه ویلیو، هغه عدد ومنه چې هغه فرض کړه د 0 څخه رانیولی منیمم حداقل 0 باید وي، د 0 څخه کم مه منه، او ماکسیمم تر 50,000 پورې وي، 50,000 نه پورته هم مه منه، او اوکې کومه. ګورئ، په دغه کالم باندې ما یو ویلیډیشن اپلای کړ. که اوس یو څوک راځي دلته د 200 لیکي او انټر کوي، دی ورسره نه مني، ځکه دا خو د 0 نه کم دی. هلته ما ورته ویلیډیشن رول وضع کړی، قانون مې ورته وضع کړی چې په دې کالم کې تر کوم ځای چې تاسو سلیکشن کړی چې دلته به د 0 څخه کمې نه لیکي. که 0 ورته ولیکم هغه را سره مني، که 900 ورته ولیکم نه یې مني را سره، وایي ځکه وایي دا د رولز خلاف دي. که 999 ورته ولیکم انټر یې کړم، هم یې را سره نه مني، ځکه دا د رولز خلاف دي. که 2000 ولیکم مني، که 3000 ولیکم مني، 4000 ولیکم مني، 5000 ولیکم مني،
ځکه ما ورته ویلي چې د 0 نه نیولی حد اقل باید 0 اوسي د 0 نه کم ونه اوسېږي او ماکسیمم تر 50,000 پورې هغې نه پورته هم مه منه که دلته زه ورته فرض مثال 500 ولیکم 6,000 ولیکم او انټر یې کړم دا هم ما سره نه مني ځکه دا هغه د قانون چې ما دلته وضع کړی د هغې خلاف ده نو بیرته راځم دا ورته سلیکټومه دا یو ډول قانون ډیټا ویلیډیشن ته راځم او له دې وروسته د کلیر آل چې ورته ووهم دغه کم ویلیډیشن چې ما په دې وضع کړی و هغه بیرته خلاص شو بیرته هول نمبر ته راځم او دومره خبره دلته موږ سره ناٹ بټوین دی د ناٹ بټوین څخه هدف دا دی زه ناٹ بټوین ورته انتخابوم زه ورته یم د 0 څخه د 0 او د 50,000 ترمنځ عدد چې وي دغه عدد ځان سره مو منوکې کوم قانون مې ورته وضع کړ د 0 او 50,000 ترمنځ عدد 3,000 خدای کنه 3,000 چوکې کوم دا سره نه مني ځکه دا د 0 او 50,000 په منځ کې عدد ده که چېرته زه ورته پوره 50,000 ولیکم دا به ما سره دا هم ما سره نه مني ځکه د 0 او 50,000 په منځ کې دا 50,000 هم پکې راځي خو که 6,000 ولیکم دا خو د 0 او 50,000 په منځ کې نه دی دا ما سره مني که 9,000 ولیکم دا ما سره مني که 20,000 ولیکم دا ما سره مني که 1,00,000 ولیکم دا ما سره مني ځکه د 0 او 50,000 په منځ کې به عدد ځان نه مني او هغې نه پورته به مني که 4,000 ولیکم دا نه مني ځکه دا د 50,000 او 0 ترمنځ عدد ده نو همدا ډول دا بل ډول ویلیډیشن شو بیا هم دا سلیکټوم او بیا ویلیډیشن ته راځم او هول نمبر او له دې څخه وروسته کلیر آل ورته وهم دی نه ټول ویلیډیشن بیرته ختم شو بیا هول نمبر ته راځم او بل موږ سره ایکول ټو دی ایکول ټو او ناٹ ایکول ټو ایکول ټو ورته انتخابوم او ورته دلته فقط او فقط موږ فیس چاخلو هغه موږ سره 1000 افغانۍ دي یا فرض که موږ لیکو چې 2000 افغانۍ دي فکس ریټ ورته ورکوو او کې کوو اوس پوره 2000 افغانۍ به دا ځان سره مني که 1000 ولیکم نه مني ځکه د قانون خلاف ده که 2000 ولیکم دا به ځان سره مني که 2000 ولیکم بیا هم ځان سره مني که 2000 او 200 ولیکم دا به ځان سره نه مني نو فکس ریټ مې ورته ورکړ فکس نمبر مې ورته ورکړ چې یوازې دغه ویلیو به په دې کالم کې مني او دې نه ټیټي به نه مني نو بیا هم ډیټا ویلیډیشن ته راځم او ورپسې چې دی ناٹ ایکول ټو ناٹ ایکول ټو دا به نور همداسې په خولې تاسو ته تشریح کوم ناٹ ایکول ټو څخه هدف دا دی ښه چې دا ته کله پې اپلای کړي یو عدد به ورته دلته مشخص کړي چې ته به دغسې کې یوازې دا عدد قبلوي چې د دوی ترمنځ ناٹ ایکول ټو چې مساوي نه وي فرض که مساوي نه وي له څو سره د 2000 سره هغه عدد چې د 2000 سره مساوي ونه اوسېږي دلته به نه لیکل کېږي ګریټر دین که دا ورته انتخاب کې دلته ورته رقم ورکه هغه عدد ویلیو ورته ورکه چې هغې نه پورته لیکي هغه عدد به در سره نه مني فرض که ما دلته 2000 ورته ګریټ عدد ورکړی قانون مې ورته وضع کړی که دلته زه فرض مثال د 2000 څخه پورته عدد ولیکم دا ما سره نه مني که څومره پورته عدد لیکم دی ما سره نه مني دا به ما سره منیمم 2000 مني او لیس دین چې کمی مې منه او ګریټر دین او ایکول ټو لکه دا نور ټول هم دغه یو خبره ده چې تاسې دغه قوانین په دې کې کولی شئ چې وضع کړئ نو دا موږ سره د هول نمبرو بله خبره هم دلته به په یو بل موضوع باندې هم کار وکړم هغه د لیست د او ډیټ د او ټایم دی یعنې په دې ټولو باندې موږ تاسې کولی شو ویلیډیشن وضع کړو زه داسې کار کوم زه دا د کورس نه دی دا کالم سلیکټوم فرض که موږ ډي آی ټي او ډي ایل په دې انسټیټیوټ یا په دغه کورس کې درس ورکوو او نور کومه برنامه نه لرو نو ډیټا ویلیډیشن ته راځم او له هغې څخه وروسته زه دلته راځم ورته هول څه انتخابوم لیست ورته انتخابوم لیست کله مې چې لیست ورته انتخاب که په دې لیست کې ورته وایم چې موږ یوازې ډي آی ټي کورس لرو کامه او ډي ایل لرو یوازې ډي آی ټي او ډي ایل په دې کالم کې ومنه او نور چې هر یو کورس لیکل کېږي مې منه موږ یې نه لرو کې کوم اوس که یو څوک راځي دلته ډي ایل لیکي ډي ایل نو دا مني که یو څوک راځي اسکویل سرور لیکي اسکویل سرور موږ یې نه لرو نو دلته ورته وایي چې دا ډیټا ویلیډیشن سره میچ نه دی ته یې نشي لیکلی همدا ډول یو څوک راځي فرض که ایم سی سی ورته لیکي ایم سی سی او انټر کوي و یاره دا کورس هم نشته
اجازه نه ورکوي چې ولیکل شي ځکه ما ولیډیشن پې وضع کړی نو بیرته ولیډیشن ته راځم او دا کوم ولیډیشنز چې ما لګولي دی کلیر آل دا هر څه کلیر شو اوس نو اني کورس او اني ویډیوز لیکلی شم او همدا ډول بل خبره به په ډیټ باندې زه تاسو ته وکړم دلته به راشم زه یو بل کالم هم اضافه کوم او هغې ته به ډیټ نوم ورکړم او دا به ټول سلیکټ کړم دې ته به بارډرز هم ورکړم او سنټر او میډل ته به هم کړم اوس زه دا کالم سلیکټوم او بیا راځم ډیټا ته او ډیټا ویلیډیشن ته زه دلته هم غواړم یو قانون وضع کړم د تاریخ ته زه داسې قانون وضع کوم دلته راځم ډیټ ورته انتخابوم او بیا ورته وایم چې ته داسې کار وکړه چې د څلورمې میاشتې د اولې میاشتې اول تاریخ 2025 کال څخه رانیولی تر دویمې میاشتې دوم تاریخ 2025 کاله پورې دا ځان سره منه او دی نه چې ښکته او پورته یې هغه ځان سره مه منه اوکې کوم اوس چې زه راځم اول تاریخ د اولې میاشتې 2025 کال لیکم دا ما ځان سره مني که زه ورته لیکم دوم تاریخ د دویمې میاشتې 2025 کال دا ځان سره مني که زه ورته ولیکم چې دریم تاریخ د دویمې میاشتې 2025 کال او انټر یې کړم دا نه مني ځکه دا د دویو ترمنځ نه ده یعنی د اولې میاشتې او دویمې میاشتې ترمنځ چې څومره تاریخونه راځي دی ځان سره مني که د دویمې میاشتې نه پورته شو دی ځان سره نه مني که زه راشم ورته ووایم چې د څلورمې میاشتې دوم تاریخ 2025 کال انټر کوم دا هم نه مني ځکه نه مني چې هغلته رول سره ورسره میچ نه کوي قانون خلاف دلته ولیکل شو نو بیرته ورته سلیکشن اخلم او ډیټا ویلیډیشن ته راځم او دلته ورته چې دی کلیر ډیټا ویلیډیشن وهم نو دا همدا ډول ټایم کې هم تاسو کولی شئ ویلیډیشن وضع کړئ ټیکس کې هم کولی شئ نو کسټم شکل کې هم تاسو کولی شئ چې دلته یو فارموله واچوئ او ویلیډیشن وضع کړئ او کلیر آل کې چې دی ټول ویلیډیشنز ختم شي زه راځم په دغه کالم باندې یو ویلیډیشن اپلای کوم فرض که زه راځم هول نمبر ته له دې څخه وروسته بټوین ورته انتخابوم ورته وایم د 0 څخه رانیولې تر 500 پورې یعنی منیمم 0 او ماکسیمم 500 دا ویلیډیشن وضع کراته په دې کالم باندې دا ویلیډیشن وضع شو وروسته بیا راځم ډیټا ویلیډیشن ته او انپوټ میسج ورته انتخابوم انپوټ میسج کې ورته وایم پلیز enter valid value او دلته ورته میسج ورته څه کوم لیکم چې پلیز یا داسې به ورته ولیکو you entered invalid value okay please enter ورته ولیکو please enter a valid value او دا ورته اوکې کوم کله هم ګورئ چې زه دلته راځم دغه کالم باندې خو ما وضع کړی دی رولز ما ته میسج ورکوي چې پلیز انټر valid value اگر چې دا میسج ما نه لږ اشتباه هم شو باید ما ورته دلته لیکلی وی چې 5,000 څخه رانیولی تر 5,000 پورې عدد دلته ولیکه پلیز انټر 1,000 to 5,000 value یا between 1,000 to 5,000 value چې دا یعنی څوک چې راځي دلته لیکل کوي میسج ورته ورکړي چې دلته دغه عدد ولیکه او دې نه اضافه عدد مه لیکه نو بیا هم ډیټا ویلیډیشن ته راځو او دلته ورته باید ولیکو دا میسج زمونږ صحیح نه دی داسې به ورته ولیکو پلیز انټر value between به ورته ولیکو between so 0 نه to 5,000 او اوکې ګورئ که څوک اوس دلته راځي پلیز انټر valid value ورته یو میسج ورکوي چې پلیز انټر value between 0 to 5,000 پورې یعنی د 0 څخه رانیولی تر 5,000 پورې دلته عدد ولیکه هغې نه ښکته او پورته مه لیکه ولې ځکه چې دا رولز دلته وضع شوي دي څوک چې راځي دا میسج ګوري هغه پوهېږي چې دلته ډیټا ویلیډیشن وضع شوی ده
نو دا هم موږ سره د انپوټ خبره وه. بل هم ایرر الرټ ده. ایرر ګورې زه راځم فرض که دغه کالم سلیکټوم او په دې باندې یو ویلیډیشن اپلای کوم. سیټینګ ته راځم او لیست دلته لیست انتخابوم او له دې وروسته دا پې اوکې کوم. په دې باندې خو رول موږ وضع کړه چې ډي ایل او DI2 لرو او نور کورسونه موږ نه لرو. اوس راځم بیا هم ډیټا ویلیډیشن ته او ایرر میسج ورته لیکم. وارننګ میسج به ورته ولیکو. صحیح ده؟ پلیز انټر valid course. صحیح ده؟ او دلته به ورته ولیکو you entered an invalid course او کې کومه. که څوک دلته راشي که نه DL ولیکي DL ستونزه ورته نشته د لیکلی شي. DIT ولیکي ستونزه نشته. که SQL سرور ولیکي او انټر یې کې ګورې میسج کې زما خبرې ورته لیکي please enter a valid course you entered an invalid course. که کانټ یس ورته انتخاب کوم دا ځان سره مني ولې دا دی غلط. زه دلته ورته راځم فرض که ICC کورس ورته لیکم ICC او انټر کوم میسج ورکوي وایي دا تا غلط ولیکه دغلته د ډیټا ویلیډیشن په خلاف باندې تا لیکل وکړه. وایي منې یې که نه یې منې که نو یې کې خو نه لیکل کېږي که کینسل یې کې کینسلېږي که یس دی که د ځان سره مني ولې غلط دی. نو بیرته هم ډیټا ویلیډیشن ته راځو او سرکل انویلیډ ډیټا ورته انتخابو. یعنی په دغه ډیټا کې ته ماته وښیه چې کوم یو انویلیډ لیکل شوي دي. چې کله دا ورته انتخاب کوم ګوري وایي دغه شیونه انویلیډ لیکل شوي دي دا انویلیډ دي. نو بیا کولی شو چې بیرته موږ راشو دلته په انویلیډ ډیټا ویلیډیشن کلیر انویلیډ ډیټا سرکلز دا ورته انتخابو هغه به هر څه له منځه ویسي. نو دا اصلا په ټوله کې د ډیټا پر ولیډیشن باندې خبره کوي. تاسې خپل دلته انپوټ میسج او ایرر الرټ ورته لیکلی شئ او سیټینګ کې تاسې کولی شئ چې په دغه مسایلو باندې تاسې خپل ډیټا ولیډیشن څنګه کې اپلای کړئ. کلیر آل هر څه به تاسې ته پاکې وکړي. نو تاسې په خپله خوښه کولی شئ چې مختلف کالمونو ته په یو ټیبل کې ویلیډیشنز وضع کړئ چې تاسې فرض کړه د دغه ویلیډیشن څخه د باندې لیکل نشي کولی.